وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياكم ومسألة الناس فإنها من آخر كسب الرجل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د مجاهد د پاره د یو حاکم د پاره د یو امیر د پاره دا ډیره ضروري ده چې مستغنی طبيعت ولري طبيعت مستغنی دا د احتیاج او د طمع طبيعت نه پکشي په مجاهد فهم کوي چې طمع طبيعت تر پکش رانشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث شریف کې و ایاکم ومسأله الناس ځان وساتي تاسو او د ځان سره وساتي سوال د خلکو سوال مکوي دا سوال چې دی دا د سړي اخیر کسب دی چې عربه ودرېده پر یو خو باندې مخ نه ګرځېدی بیا به سوال ونه کوي طمع ښکارا نه کوي د الله بندگانو سره تاسو ځان د احتیاج څخه ځان وساتي چې دا د بندگانو په تاسو کې د احتیاج احساس ونسی چې تاسو ودی ته محتاج تاسو ځانونه داسې ورته ښکارا کوي چې موږ تاسو ته احتیاج نه لرو موږ تاسو نه مستغنی دا مستغنی طبيعت چې دی مطلقه د هر چا د پاره دا یو د غیرت طبيعت دا د احتیاج طبيعت چې دی دا ډېر به غیرت طبيعت تاسو به اورېدلی کنه احتیاج شیر روبامي دا احتیاج چې دی دا زمری سره کې دړه جوړي احتیاج الله د پاره شته الله جل جلاله ته چې سړی څومره احتیاج کار کوي الله د غمر عزت جوړي الله د غمر لوړ مقام ورکوي لکن بنده ته چې څومره احتیاج کار کوي هغه بر قدر بیا په بنده باندې ذلیل کېږي فار کېږي بیا قدر کېږي بندگانو ته به ته کم نه کوي هر څونه لوی مالداري شو ما ته به چندرا کوي زبېدا مرات وکم دا مرات به وکم دا چنده به زجرا واخ دا خپل احتیاج مور تشکاره کوي چې زه احتیاج لرم محتاج ورته ښکارا کوي به دا چې ما ضرورت نشته ضرورت ستادي ستا ضرورت چې زه در څخه قبول کوم ته ما ته شی راکې دا ستا ضرورت نه بیا تمع به د سوال طبيعت م پیدا کوي به ضرورت د خلکو څخه غوښتنې م کوي یسړي تعال ورواسته تاسو مټر راکځي خاطر پکښې زم تاسو پلان راکځي خاطر پکښې کېزم ته تاسو شی راواسته وزه داسې کوم ته داسې وکړه داسې کوم ته بیا ته غوښتنې م کوي چې دا سړي حیثیت خراب پکار دي دا قومندانان وي دا مشران وي دا مجاهدین وي دا داسې مستغنی طبيعت ولري شي خوشوي سوال مخ خوشوي خواستونه مکوي فلاني صفاست وک فلاني صفاست دا په څو باندې ده فزاړه موټر کې ولاړ سره نوې موټر دی بیا نه به ضرورت یو شی مغواړي د چا ډېر کوشش ته دی وکي چې ځانونه مستغني کړي ځانونه به پروا کوي خلک بیا په تاسو باندې دا ونه وي چې دا خو د دې لپاره دی کنه چې بس د دې څه شی واخه د دې څه شی واخه د دې څه شی واخه د دې ډېر کوشش دی وکي دا چې مستغني طبيعت جوړ کړي کنه چې بس یو شی ته ضرورت نه لري ور یو هدف یو مقصد دی د الله جل جلاله رضا مستعد د دنیا سره زموږ تعلق یو د بیت المال سوال کول دا خپل حقوق دي د بیت المال نه غواړي کنه چې لازم سام دي په دونه وخت ما ته د شیره کول کېدی د ما مقرری و او صاحب کرامو د پاره د دفتر پروت دیوان پروت د حصے پکښ نوښته وي د پلانې دونه حصہ د میاشتې او د کال د پلانې دونه اوس کله سوال دی کاوه د امیر سره وشته هغه نو بیا سوال نه دی هغه په ذلت کې نه راځي د عوام خلکو څخه سوالونه چې دي به ضرورت دا سړی ذلیلې سړی پاره